ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل امرالله صالح کوو. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د کابینې نوو وزیرانو ته په خطاب کې ویلي د افغانستان اسلامي جمهوریت کابینې ته داخلېدل له ټولو نورو هویتونو سره خدای پاماني او په یو ملي هویت بدلېدل دي چې هدف یې د افغانستان خلکو ته خدمت کول دي. د کابینې دغه وزیران د عبدالله لخوا معرفي شوي کسان دي. خواجه محمد آصف د پاکستان د بهرنیو چارو او دفاع پخواني وزیر خواجه محمد آصف ویلي چې څوک د طالبانو خلافت نه مني هغوی کافر دي. ننګرهار ناپېژاندو وسلوالو تېره شپه د ننګرهار پوهنتون د پښتو څانګې استاد ادم خان ملاتړ د دې ولایت په خوږیاڼیو ولسوالیو کې ترور کړی. نادر نادري د افغان حکومت د مذاکراتي پلاوی غړی نادر نادري وایي د افغان حکومت مذاکراتي پلاوي نن یو ځل بیا خپل منځ لیدنه وکړه او د تېرې شپې د لیدنې راپور یې ارزولی. نادري زیاته کړې سوله پیچلې ښکاري خو ممکنه ده بین الافغاني مذاکراتو سره پاتې کیږو. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردک په یو ټویټ کې ویلي چې د بین الافغاني مذاکراتو ټیمونو د تماس کمیټو تېر ماښام بیا هم ګډه ناسته کړې او د راتلونکو غونډو پر کاري اصولو د بحثونو ترڅنګ پر عمومي غونډې چې نن ترسره کیږي هوکړه کړې. زلمی خلیلزاد به په نږدې ورځو کې د امریکا کانګرس ته له طالبانو سره د دغه هیواد د معاملې په اړه سپیناوی ورکړي. د امریکا کانګرس ویلي خلیلزاد به په یوې سرې او پټه غونډه کې د افغان سولې د پرمختګونو په اړه امریکایي استازو ته وضاحت ورکړي. عمران خان د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ویلي چې دوی په دې باور دی چې هغه کسان چې پر نورو جنسي تیری کوي باید د کیمیاوي موادو او یا هم د جراحۍ له لارې خستیان کړل شي. نوموړي له یو خصوصي پاکستاني تلویزیون سره مرکه کې وویل دا به هغه خلکو ته یو درس وي چې څوک بیا دا ډول عمل ترسره کوي. کرکټ بورډ د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کابل بازان لوبډلې امتیاز لرونکی عبداللطیف ایوبي د افغانستان کرکټ بورډ د ډسپلین سرغړونې له امله د 10,000 افغانیو نغدي جریمې سربیره د روان پړاو سیالیو په راتلونکو لوبو کې له ګډون منع شو. او وروستی خبر دا دی چې چین وایي د کورونا وایرس پر ضد واکسینې په 2 میاشتو کې چمتو کیږي. دا وایرس د چین له ووهان ښاره درستې نړۍ ته خپور شو. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لویه بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.